علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ښه ده وبا دوسې خبره داسې ده چې خبرې ډېره اوسري یو که نه په خدای تعالی یقینه که اول خو دوایم که یا زه د پی ټي آی یم او یا مې ورله ووټ ورکړی تر اوسه پورې یا یې مې سپورټ کړي. البته چې ما ته زما په ذهن کې کومه خبره ښکاره شي خو هغې ته ښه ووایم او کومه راته بده ښکاره شي هغې ته بده ووایم او الله دې د هغې جزا او سزا الله ورکوي چې انسان په کم نیت باندې لګیا خو یوه خبره ده اوس دغه د اتاتار لګیا دی که نه و چې د پی ټي آی چې دی دا په پاکستان کې په دې پابندي لګو په خدای تعالی یقینه که چې د دوی خالص د دې سره حسد دی بغض دی خو مسلم لیګ والا او په شمول د نور جماعتونو والا چې څومره د عمران خان سره بغض ساتئ که نه دومره به تاسو ذلیله کیږئ. ستاسو په قسمت کې ستاسو په تقدیر کې به ضلالت لیکلی خو تاسو دومره ذلیله خلک یئ که نه دومره بې غیرته چې د سوشل میډیا سره سره درته مخامخ خلک لګیا دي. په لندن کې خلک بېعزته کوي، په لندن کې په لارو کوڅو کې تاسو خلک ذلیله کوي، په سوشل میډیا تاسو خلک ذلیله کوي خو په تاسو کې غیرت نشته دی. نو چې د یو سړي نه د غیرت ماده وځي که نه هغې کې د چاغه نیکه غیرت نشي راوستی. په یو سړي کې چې د حسد او د بغض ماده ونه نوځي که نه په هغو کې د چاغه نیکه چې دی نو مینه محبت نشي راوستی. ستاسو په خټه او ستاسو په خاندان کې د عمران دپاره ما ته پته ولګېده چې بغض او حسد نه نباسلی دی او دا بغض چې هر څومره سیوا کوئ تاسو که نه دا قوم کې به دا عمران خان دومره مقبول کېږي دا پارټي به دومره مقبوله کېږي. دا ستاسو هغه نیکه هم د چا د زړه نه نشي ویستلی. ځکه زه چې پرون راتلم په سعودي کې زما دي په خدای قسم که هغه سعودی ما پېژندو ما درته قسم وخوړه و هغه په هغه ګاډي کې دننه وي عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد چې زه ورته وختم قسم په رب که هغه سعودی ما پېژندو یا ما لیدلی چېرته کې خو چې زه ورسره څنګه وختم عمران خان زنده‌باد. نو ګوره منافقو حرامیانو ذلیلو د حسد او د بغض نه ډکو تاسو به د پاکستان باندې 15 کاله حکومت کړی تاسو ډېره څه وکړل چې تاسو د عمران خان نه په 3 کاله کې ملک ګلزار غواړئ خو په تاسو به خدای له ځای او که نه ستاسو په تقدیر کې چې دغه ضلالت لیکلی دی او یو سړي ته ښه پته چې زه ذلیله انسان یم خو هغه خپل ضلالت نه تسلیموي. تاسو ته ښه پته ده چې موږ ذلیله شوي یا زموږ نه غیرت وتی خو تاسو یې تسلیموئ نه نو تاسو به ذلیله یا په تاسو د 1000 بار لعنتي چې صرف په دغه یو سړي پورې نښتې یې کول ولا پارټي ختموئ او په 3 میاشتو کې په زرګاو کسونه ولګول او ستاسو دغه نواز شریف دغه غل نواز شریف ما تر اوسه پورې هېڅ نه دي ویلي خو دا مول د غوسۍ راوسته دغه غل نواز شریف چې دی که دا د ټول عمر دپاره د عدالت نه اهله کړی دی په ده باندې 14 کاله جیل خطره ده او دغه حرامي رزیل بیا پاکستان ته راغلی دی خو تاسو دا پاکستان اغستی دی تاسو بې لګامه بدماشان یې الله یې ذلیله که